دوستانو پرون پر کوچلاغه بایپاس دغه اف سی چک پوسټ باندې زموږ یو دوست دی دا ټوډي پر کوټ یو پشن باندې چلوله دا وګوره په دې کې چې دی هغه خان زموږ د آباد غدی د پشن غ ډیر زبردست ځوان ولو د چاول د واره په کوټ پشن باندې د خپل ګاډي سٹارټ کله ناول ورځ زه ور سره ولاړم د ډیره تیزه ګاډي چلوله مال خانه څوکه چلوه د مخکې د ټیرو کار کوي نه ډیر شایسته انسموک تبلیغي شایسته انسان دا وګوره دلته پرون د پشن د خوا سره روان دي د شا د خوا سره ډمپر سره روانه ده دغه برک فیل سلو د راکش کی دلته د اف سی پر د چک پوسټ باندې بالکل لوړه پکې وختله نه د مخته روان ولو هغه روانه ولا دغه صورتحال دی چې دلته پر دغه یو اکسیډنټ سوی دی الله دې دته جنت الفردوس راته کې هغه سی سی ټي فوټیج خو تاسو وکړئ ډېر ښایسته ځوان ولو الله دې د بچیانو د پسماندګانو ته صبر جمیل راته کې موټر دې سلو چلی و موټر دې سلو چلی وګوره اوس دغه صورتحال دی دا ګرد خلک په غمجن دي ګرد خلک په پریشان دي دا نعیم جان د ما سره دی موږ ورته ودرېدلو الله دې دی محمد نعیم او کریم او ورونه دي او د ټوډي ډېر خلک په خوابه دي ډېر د پشن خلک په خوابه دي دا وګوره دلته پر دا ځای کې تراس دی نعیم جان دا ډمپر نه ده دا ډمپر د اخوا سره روانه ولا دا خوا سره روانه و د پشن د خواسه دلته چراله پر دا ځای په راواخستله د ډمپر هغه پښتانه دي بیا الته فاتحه او جنازه لم ور دا خواسه نه جن دا خوا سره روان دي د پشن د خواسه د وستل ته مختر روان دي د کراسیږي ابز د چې دی هغه بریکان فیل سلو سراواخسي او دا رقم یو دوی وادل زوم راخستي ولو واده ولو بس اوس نو دغه هغه وادم په ویرسلو او د ګاډي سامان هم دلته پروت نه دا ډمپر لوړه پکې وختل او دا خشت دي دا وګوره دا شاوخانه اسیم دا د چک پوسټ شدی دغه چک پوسټ دا د پر اترای دی نه ډیر پر اترای دی دا غم یو مصیبت دی نه چې دغه ځای باید په اوارم ځکه باندې اسیم تا چک پوسټ جوړوي پر اوارم ځکه باندې جوړ ک دا اوس نو وګوره ډمپر فیل سوله او دا دومره نقصان روډم کښنه دی ته وګوره روډم کښنه دی او کښنه دی دوه نسکراتلی غټه ګاډي سرایس خامخای به ګاډي چې غټ راځي یو دم سره نشله دا روډ کښنه دی چک پوسټ دی باید چک پوسټ غټ کی دوري وخت کې دې ترتیب دا تر راولور کې روډ غټ کی بس دا دی نو بس د دې کور خو نو دا د طالب جان ورور دی طالب جان بیا مر سره په کالج کې ولو نه الله پاک دې جنت فردوس راته کې خدای پاک دې و بخشي سیده نو دا د یو نقصان خو وسلو ډېر ګرد پشن په خوابه دی ګاډي او دا ګاډي چې د ما سره خبره کوله ول یار نقیب صاحب د دې د ګاډي فایل چې دی دا فایل د پلانکی سره دی ته یو چم وکنه بیا ما یو چاته وویل ما ورته البای د ګاډي فایل جنراواخه بیا دا شکردینو کاکا دو په بسیو یونین ولا په بسیو بیا هغه ته پیسې ورکړلې وروره هغه فایل جنراواخسي دا اوس یو میاشته مخکې ما د سرناستلو ولنکیب هغه فایل می جنراواخسي مال مبارک دسه هغه ورځ د عیني سنټر کوټه باندې ما شام ټیم ولو زموږ ګاډي خراب وسوله بس دته میرینګ ورو کې د کوټ سرالي مشته ودرېدی بیا موږ پشن ته راورسولو نه داسې ماښام ټیم چې موږ مخصن ټیم چې پشن ته ورسېدم نو ډېر ښایسته بیا یو ورځ به ګاډي د یو بل چې ګاډي خرابه سوه د ګاډي راته ودرېده ول څه کیسه ده ټوډي والا ولو نه نادر ولو ویل موږ سره دغه نسته د پانی نسته بیا د ټول بلک خلاص کې اوس به ما پانی دلته پرتي پانه ورکله ویل واغله زموږ کار اوس نو ډېر خدمتګار سړی ول الله پاک دې وبخشي الله پاک دې جنت فردوس راته کې او دغه چک پوسټو د مصیبتو سره د پښتون وطن چې دی هغه خدای خلاص کې دغه چک پوسټونه هر ځای مصیبتونه جوړ کړي دي بدلتم د مصیبتونه روان دي دا یو خبره کوي زموږ دوست جی اف سی
وزیر اعلی بلوچستان د ګور څه زموږ دا درخواست دی چې دا چک پوسټونه دا دی غیر قانوني دی کوچنی روډ دونه روډ یې تنګ کړی دی چک پوسټونه یې جوړ کړي دي د بلیلي ته دی په ګنټو ګنټو خلک ولاړ دي انتظار دی شی نشته وروره ډکي کوله کوچ نه نه شی کوي بس شی لا نشته زموږ مریضان زموږ سیسټم یې ګډ رکاو کړی دی په 3 غنټې کې ته کوټ له نسې رسېدی د پښې نه سره روان یو د دې ځایګې پورې نیمه غنټه ده بیا چې د تور د بلیلي څخه بیا ته تور ناصره پورې ته ځې 3 غنټې لګېږي نو موږ د دې څه علاوه کم څه دا درخواست دی چې دا چک پوسټونه ختم کړي لہذا دا خو راته مړ کې اوس نو مړ څه وکړو چې اوس نه مطلب نه جمپ وای نه دا موړ وای نه دغه د جالۍ چې د خاورې ډکې کړي نه دا وای نه به د اکسیډنټ سوی وای نه به اکسیډنټ سوی بس دا یو الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ ته هدایت وکړي موږ ته د اتفاق او اتحاد راکړي چې دغه اوس دغه مصیبت پېښ شول نقیب کلزې ته د اف سی چک پوسټ کوچلاخ ته اجازت راکړي د الله په امان